السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. راته غواړم د نوبتدهي د کابل او د ځینو ولایتونو په ارتباط تاسو ته نن د خپل معلومات شریک کړم. نن تاریخ ده د جوزا 2 تاریخ ده. لومړی راځم د کابل نوبتدهي ته. د کابل نوبتدهي تاریخ چې ده د کابل د تیر کال د ثور شلم یا 19 تاریخ ته رسېدلی ده. کوم کسانو چې د ثور کال د ثور البته د ثور د میاشتې د شلم تاریخ باندې البته تیر کال په ثور په شلم باندې ثبت نام کړی و، هغوی ته فعلا تاریخ مشخص کړی ده. دوی کولی شي چې خپله فورمه د چک کړي او ودې ګوري بایومټریک ورته مشخص کړی ده. او بعضې ملګري دوستان مسج کوي چې موږ د تیر کال په د ثور په شلم یا 20 یا 19 باندې موږ ثبت نام کړی او موږ تر اوسه پورې موږ تاریخ نه دی راکړی. کوم مشکل نشته، حتما تاریخ درکوي درته دغه 2 هفتو کې د راتلونکي هفته کې یا راتلونکي هفته نشي بل هفته کې حتما تاریخ درکوي، 100% تاریخ درکوي. بیا د کابل تر څنګ موږ د نورو ولایتونو هم د تاریخ نوبتدهي موږ تاریخ معلومات هم کړي دي، راټول کړي هم دي چې لومړی سر کې کاپیسا ده، همداسې نور ولایتونه هم دي. د کاپیسا چې ده د 15مې میاشتې د 20 تاریخ ته نوبت رسېدلی دی. یعنې کوم کسانو چې په 15مې میاشت کې ثبت نام کړی و هغوی کولی شي خپله فورمه د چک کړي او بایومټریک ورځ یې مشخص شوې ده. بل پروان ده چې د 2مې میاشتې 20 تاریخ باندې تاریخ نوبتدهي رسېدلی ده. بل ولایت چې ده وردګ ده چې د 6 میاشتې 28 تاریخ ته نوبت رسېدلی ده. بل چې ده لوګر ده د اولې 14 تاریخ ده. کوم کسانو چې په 14 تاریخ باندې د روان کال یعنی د حمل په 14 باندې دوی ثبت نامونه کړي یا فورمې تبدیلي کړي دوی تاریخ مشخص کړی ده. بل د ننګرهار د 20 د 20 تاریخ نوبت رسېدلی ده. بل لغمان ده، لغمان د 12مې میاشتې 20 تاریخ ته نوبت رسېدلی ده. بل پنجشیر ده چې پنجشیر د 15مې میاشتې 3 تاریخ ته نوبت رسېدلی. بل چې ده بل ولایت بغلان ده، بغلان ولایت چې ده د 15مې 15 تاریخ رسېدلی ده. بل د بامیان ده، بامیان د 9مې 11 ته رسېدلی ده. غزني ده، غزني د 11مې 23 ته رسېدلی ده تاریخ نوبتدهي. او بل پکتیا ده چې د اولې روان کال د حمل د میاشتې د اولې میاشتې 20 تاریخ ته رسېدلی ده. بل کونړ ولایت ده، کونړ چې د 12مې میاشتې په 12 کې ده. کوم کسانو چې فورمې تبدیلي کړي دي هغوی ته یې تاریخ ورکړی. 12مې میاشتې په 12 کې چا ثبت نام کړي هغوی کولی شي خپله فورمه چک کړي. نورستان ده، نورستان د روان کال د اولې میاشتې 20 تاریخ ته رسېدلی نوبت وهنې تاریخ یې. او بل بدخشان ده چې د اولې شلم ته رسېدلی د روان کال. بل تخار ده چې د روان کال 19 تاریخ ته رسېدلی ده. بل کندوز ده، کندوز چې ده هم د اولې میاشتې 12 تاریخ ته رسېدلی. بل سمنګان ده چې 12مې میاشتې 12 تاریخ ته رسېدلی. بل سرپل ده چې 12مې میاشتې 10 تاریخ ته رسېدلی. بل غور ولایت ده، غور چې د اولې 24 تاریخ ته رسېدلی ده. او بل د کندي ده چې د 10مې 10 تاریخ ته رسېدلی. او بل اروزګان ده چې د اولې 21 تاریخ ته رسېدلی. بل زابل ده چې د 2مې 25 تاریخ ته رسېدلی ده. بل پکتیکا ده چې 12مې 20 تاریخ ته رسېدلی. بل ورپسې خوست ده، خوست د روان کال د 1402 کال د اولې میاشتې 2 تاریخ ته نوبت رسېدلی ده. بل بلخ ده، بلخ ده د 3مې 28 تاریخ ته رسېدلی ده. بل ورپسې جوزجان ده چې 12مې 15 تاریخ ته رسېدلی ده. بل فاریاب ده چې د 10مې اول تاریخ ته رسېدلی ده. او بل ورپسې هلمند ده چې د اولې 20 تاریخ ته رسېدلی. هلمند پسې بیا کندهار راځي. کندهار د روان کال البته 1402 کال د اولې 11 تاریخ ته نوبت وهنې رسېدلی ده. بل بادغیس ده چې د 12مې اول تاریخ ته نوبت وهنه رسېدلی ده. بادغیس پسې هرات ده، هرات چې دا د تیر کال د جوزا 20 تاریخ ته نوبت وهنه رسېدلی تاریخ. یعنی کوم کسانو چې د جوزا په 22 باندې ثبت نام کړی ده
هغوی ته یې د بایومټریک تاریخ مشخص شوی، دوی کولی شي چې د هرات د پاسپورټ امریت ته مراجعه وکړي بایومټریک شي. بل فراه ده، فراه چې 12مې میاشتې 18 تاریخ ده. او بل نیمروز ده چې روان کال د 1 تاریخ ده. یادونې وړ چې دغه لیستونه چې ما ورته خپاره کړل تاریخ نوبدهي، البته دوی هغه کسان دي چې بایومټریک تاریخ مشخص شوی ده، دوی په همدغه تاریخ باندې که سبا یعنې نن، البته چې د نن تاریخ چې ده د جوزا 2 تاریخ دی، د 1402 کال د جوزا 2 تاریخ ده. دوی د مربوطه امریت ته څه یا ریاست ته د مراجعه وکړي بایومټریک لپاره. د بایومټریک لپاره په ولایتونو کې 4 قطعې عکسونه، اصلي تذکره او اصلي فورما د چاپ، هغه فورما چې د بایومټریک ساتنه مې کړې ده او راسل لودو ته فورما ورکړل شو چې 2 ورقې دي، چې لومړی ورقه د یوې بانک ده او دومه ورقه چې ده د بایومټریک ده. دا د ځان سره واخلي او د مربوطه امریت یا پاسپورټ ریاست ته مراجعه وکړي. ریاست پاسپورټ کې فقط 2 قطعې عکسونه په کار راځي او اصلي تذکره او د اصلي فورم دغه په کار راځي. او یادونې وړ چې په راتلونکو ورځو کې د بعضو ولایتونو چې نومونه نشم ویلی چېرته واخلمه، د بعضو ولایتونو احتمال شته چې دوی سیټونه خلاص شي، خو فعلا لپاره حاجي صاحبانو ته دغه نوبت وهنه زیاته هغې دوی ته حق ولایت ورکړی ده. کله چې دوی خلاص شي نو هغه نه وروسته به د ولایتونو سیټونه خلاص شي او دغه پروسه به لږ شدت پیدا کړي. مننه. کور آباد. زموږ چینل را سره سبسکرایب کړئ او ملګرو دوستانو ته په ګروپونو واتساپ، فیسبوک او ټول څه چې اجتماعي شبکې لري په هغه کې شیر کړئ. مننه. کور آباد.